سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. زموږ نننۍ ویډیو په دې اړه ده چې څنګه کولی شو د CMD له طریقه خپل فلش بوټیبل جوړ کړو. البته بعضې نور اپلیکیشنونه یا سافټویرونه هم شته چې د هغه په واسطه باندې موږ تاسې کولی شو په ګرافیکي ډول خپل فلش بوټیبل جوړ کړو. خو موږ تاسې نن د CMD له طریقه غواړو دا کار وکړو. نو په دې خاطر باندې دا 12 کمانډونه دي چې موږ تاسې باید دا اجرا کړو تر څو وکولی شو خپل USB فلش بوټیبل جوړ کړو. موږ تاسې خپل کار شروع کوو دوستانو. هر کمانډ ځان ته کاروو. اول راځو سټارټ منو خلاصول ته CMD لیکو. کمانډ پرامپټ باندې رایټ کلیک کوو او رن از اډمنسټریټر باندې کلیک کوو. کله چې د CMD صفحه خلاصه شوه موږ تاسې خپل کمانډونه لیکو. دوم کمانډ ده ډیسک پارت. نو ډیسک پارت لیکو، انټر کوئ. موږ تاسې د ډیسک پارت مینو خلاصېږي. بل کمانډ دریم نمبر کمانډ چې موږ تاسې لرو لیست ډیسک لیکو تر څو وکولی شو خپل ډیسکونه وګورو چې کوم اندازه باندې یا کوم ډیسکونه موږ تاسې لرو. نو دلته لیکو لیست ډیسک. موږ تاسې دلته 4 ډیسکونه لرو چې له 0 نه نمبر شروع کېږي تر 2 پورې. دریم نمبر زموږ تاسې فلش ده 4 GB ده چې دلته اوس فعلا 50 GB موږ تاسې ته ښیي. دریم نمبر ډیسک باید موږ تاسې انتخاب کړو تر څو هغه بوټیبل جوړ کړو. بل کمانډ چې موږ تاسې لرو سلیکټ ډیسک ده. هلته لیکو موږ تاسې سلیکټ ډیسک نمبر یې څو ده؟ دریم نمبر ده. ډیسک 3 ځکه چې دریم نمبر زموږ فلش ته ده. دا انټر کوو. موږ تاسې ته مسیج راکوي چې ډیسک 3 is now the selected disk. بل کمانډ څه شی ده موږ تاسې دوستانو؟ بل کمانډ بیا یو ځل لیست ډیسک لیکو په دې خاطر باندې چې موږ تاسې مطمئن شو چې زموږ فلش انتخاب شوی دی که نه. لیست ډیسک. دلته موږ تاسې ګورو دوستانو دریم نمبر بغل ته یو سټاریک علامه راغلي. دا په دې معنا ده چې زموږ تاسې فلش انتخاب شوی ده. بل کمانډ شپږم نمبر کمانډ چې ده کلین ډیسک ده. موږ تاسې اول باید خپل فلش چې ده هغه فارمټ کړو. کومه ډیټا چې ده هغه باید پاکه کړو. دلته موږ تاسې لیکو کلین. ډیسک پارت سکسید ان کلینینګ د ډیسک. فارمټ شو. اوس موږ تاسې باید یو پارټیشن جوړ کړو دوستانو. د دې په خاطر باندې چې موږ تاسې غواړو خپل فلش بوټیبل جوړ کړو نو یو پارټیشن جوړوو. نو د دې لپاره کریټ پارټیشن پرایمري لیکو. دا مو چې کله ولیکل انټر کوئ. موږ تاسې پارټیشن هم کریټ شو. بل دغه چې ده کمانډ چې ده موږ تاسې اتم نمبر دغه ده کمانډ چې ده سلیکټ پارټیشن. هغه پارټیشن چې موږ کریټ کړی هغه باید سلیکټ کړو. پرایمري پارټیشن خپله هغه یو نمبر اخلي، اول نمبر ده. نو موږ تاسې لیکو سلیکټ پارټیشن 1. سلیکټ پارټیشن 1. نام چې ولیکل انټر کوئ. موږ تاسې ته وایي چې پارټیشن 1 is now the selected partition. پارټیشن سلیکټ شو. اوس یې فارمټ انتخابوو. دلته موږ تاسې لیکو چې فارمټ FS مساوي NTFS کویک. دا کمانډ لیکو انټر کوئ. زموږ تاسې د فارمټ انتخاب شي او جوړ به شي. 100% completed. ډیسک بار successfully formatted the value. فارمټ انتخاب شو. اوس موږ تاسې همدغه پارټیشن چې کریټ کړی دا باید اکټیو کړو. اکټیو یعنې فعلي دغسې ده پارټیشن چې ده موږ تاسې باید انتخاب یې کړو. نو دې په خاطر باندې موږ تاسې اکټیو لیکو. ته موږ تاسې ته وایي چې ډیسک پارت مارک د کرنټ پارټیشن as active.
اکټیو هم سو اوس لیټر ورته انتخابو د خپل ډیسک دسې موږ تاسې بوټیبل غواړو جوړ کړو دې ته یو لیټر انتخابو نو په دې خاطر باندې موږ تاسې اساین لیکو اساین مو چې ولیکل یو لیټر انتخابي تاسې دلته یو پاپ اپ میسج هم درکوي چې یو اس بي ډرایو ای دا هم سو اخیری کمانډ هم دا ده چې موږ تاسې باید له دې صفحې څخه اگزیټ سو د ډیسک بار څخه اگزیټ سو بیا اگزیټ و تر څو له سی ام ډي څخه هم خارج سو نو دوستانو اوس ستاسو یو اس بي فلش بوټیبل ده او کولی شئ هغه د وینډوز فایلونه ورته کاپي کړئ وروسته له هغه کولی شئ د فلش له طریقه خپل وینډوز انسټال کړئ خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښې شوې وي چینل سره سبسکرایب کړئ ښه وخت الله مو ورسه